أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. نن به انشاءالله د سوره بقره 94 نمبر درس شروع کو. په دغه کې به د سوره بقره آیات نمبر 180 ترجمه او تفسیر وکړو. خو اول به ترجمې ته راشو. کتب علیکم فرض کړی شوی ده په تاسې باندې اذا حضر چې کله راشي احدکم الموت یو د تاسې ته مرګ مطلب یعنی د مرګ اسبابو ته راشي. ان ترک خیره که چیرته دی څه مال پرېږدي. الوصیة للوالدین وصیت کول دا د والدینو دپاره دی، مور پلار دپاره، والاقربین او خپلو خپلوانو دپاره، بالمعروف په انصاف سره. حقا دا وصیت کول چې دا لازم دی علی المتقین په متقیانو باندې په پرهیزګارانو باندې. خو نن آیات مبارکه کې الله جل شانه د وصیت باره کې خبره کوي. خو دا الله جل شانه خو دغه آیت کې چې وصیت په تاسې باندې فرض دی، خو دا حکم بیا وروسته څه شوی دی؟ منسوخ شوی دی. په ابتدا د اسلام کې د میراث مسالې نه وې راغلې. که نه چې سړی مړ شي زوی ته به څومره حصه میلاویږي، ورونو ته میراث کې څومره مسایل دي، غټ باب دی. شریعت کې د میراث ته نیم علم ویل شوی دی، ډېر ستر علم دی. هلته به نه ورسو فی الحال. خو ابتدا د اسلام کې وصیت کول فرض و. کله به چې کوم صحابي وفات کېده یا به بل څوک وفات کېده، هغوی به خامخا وصیت کوله، ځکه دغه آیات مبارکه نه معلومیږي. خو بیا سوره نساء چې کله نازله شوه، هغه کې بیا د میراث مسالې معلومې شوې. د زوی خپله حصه، د لمسي خپله حصه، د پلار خپله حصه، د ورور خپله حصه. نو دا آیات بیا څه شوه؟ منسوخ شوه. یعنی دا فرض حکم لاړه چا ته لاړه؟ استحباب ته. اوس که څوک وصیت کوي خوښ او که نه کوي هم خوښه. خو بعضې صورتونو کې بیا هم وصیت کول څه دی؟ لازم دی. هغه صورتونه زه تاسو ته ښیمې. وصیت جایز دی. علما لیکي چې سنت طریقه ده. ښه خبره ده چې سړی وصیت وکړي، ځکه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې ده چې کله یو د تاسې کې چا څه داسې یو مال وي، داسې یو څیز وي چې هغه څه قیمت لري او تا باندې لازم وي چې دا تاسو چا امانت یې ایښی وي یا ته قرضدار وي، نو داسې وخت کې په تا باندې وصیت کول واجب دی. نو دغه صورت کې به ته خامخا وصیت کوې، ځکه سبا ته مړ شي، تا بچیان وایي چې دا خو ولی ما پلار پیسې دي. تاسې به نوره خلک راشي چې تا پلار څه مو امانت یې هغه وایي چې نه دا خو یې موده لانجه به جوړوي. نو داسې وخت کې ته باید لیکل وکړي. دا ښه خبره ده، ښه نه بلکې لازمه ده. او بل چې کله مثال خبره احمد ده، احمد زه مثال کې پیش کوم، داسې نه چې څوک وایي چې دا خو ما نوم یې واخیسته. یو ځای کې مې درس کولو پېښور کې، نو هلته د ښځو مسالې راغلې. نو ما ورکې ګلبابو یاده کړه. مزه ګلبابو به چا نوم وي چې کسه مې ما شاګردان په خندا شول، یو پکې ډېر تګ زیړ شو. ما ویلې یا دغه مور نوم دی. ما ته څه پته وه. وایي خیر. نو احمد دی اوس مړ کېږي، مثال خبره ده نه 9 لاکه روپۍ پاتې کېږي. اوس دغه وخت کې چې دی ده دا پیسې خو خپلو بچیانو ته پاتې کېږي، خو د بعضې رشته داران دي چې هغوی ته میراث کې حصه نه میلاویږي او هغه ډېر سخت غریبانان دي. نو اوس احمد ته شریعت اجازت ورکړی دی چې دی خپل مال نه وصیت وکړي. څومره وصیت کولی شي؟ د مال 3 حصه، دغه نه زیات نشي کولی. 3 حصه کوي، که 3 نه کم کوي د خوښه دی. وبویایي چې بچی داسې چل به وکوئ چې د ما 9 لاکه روپۍ پاتې کېږي، دغه کې 3 لاکه هغه خپلو خوریونو ته یا نور څوک چې دي هغوی ته ورکړو. نو دا به اوس بچیان خامخا ورکوي.
او که چېرته ووایئ چې 4 لکه ویر کوئ بیا به بچیان نه ورکوي دا وصیت بیا نه نافظېږي ځکه چې اوس دا پلار یې چې دی دی خو اصلا دغې دنیا نه روان دی نو د بچه مال په خلکو خیراتوي دا بیا نه دی ورته جایزه ځکه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله وفات کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عیادت ته راغی ده ورته ووایي چې یا رسول الله زه به د خپل ټول مال د الله په یاره کې صدقه کړم هغه ته چې نه یا خو نیم به کم یا نه یا درېیمه حصه یا اوس دې هم ډېر وکړه یا ځکه دا ښه خبره نه ده چې سبا تا بچیان کوڅو کې سوالونه ټولوي خپل بچیانو ته مال پرېږده بس هغه نه لږ پکې څه که صدقه که دا مسله مو ذهن کې وي نو درېیمه حصه ته د مال وصیت کولی شي بیا به بچیان د کسي چې تا 9 لاکو نه چې کومې پیسې خرچېږي تا په کفن باندې دفن باندې هغه نه که مثال خبره 2 لکه پاتې شوې بس 2 لکه به هغې کې یا 1 لکه تا په جنازو منازو وغیره نه لاړې دا د وصیت مسله ده نو نن سبا وصیت کول مستحب طریقه ده او چې کله تا سره چا مال وي قرضه وي بیا دغه وخت کې وصیت کول واجب ده کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسې باندې اذا حضر کله چې راشي احدکم الموت یو د تاسې ته د مرګ اسباب چې کله پوه شو چې والا اوس مړ کېږمې نو اوس به ته وصیت کوې ان ترک خیره که چېرته تاسې پرېږده والا مال دلته خیر معنا په مال سره ده الوصیت للوالدین وصیت کول چې دا د مور پلار دپاره دي والاقربین او د خپلو خپلوانو دپاره بالمعروف په انصاف سره حقا علی المتقین دا وصیت کول لازم ده دا حق خبره ده علی المتقین په متقیانو باندې نو نن دپاره همدا درس بس ده وما علینا الا البلاغ